زندباد تر زندباد نو می اوچت وړي نشان تر زندباد ورشمه نا خېش اوس د امن ګلستان زورستر پلي مخ پوړان دی روان ګران افغانستان دا مسجد چې کوم دی دا شل په شلو کې ساحه ده دوه منزله دی مثلا دا نیم منزل چې کوم نینکله راځي دا د سیاسرو دپاره دی علیحده لاندې مسجد چې کوم دی دا نارینهو دپاره دی تقریبا دې کې زما په نظر باندې 400 نفره نارینه راتللی شي اویا نفره یا اتیا نفره سیاسرې پکې لمونځ کولی شي دي نو دې تشنابونه چې کوم دي 12 تشنابونه د نارینهو دي او 10 تشنابونه چې دي دا د ښځو دي دې کې د ګرمو اوبو سهولت هم شته دی او د یخو اوبو هم پکې شته دی نور داسې کوم سهولتونه چې دي مثلا هم پکې شته ورسره او دا د خلیفه صاحب په رهنمایي باندې دا کار ټول شوی دی او موږ د خلیفه صاحب د رهنمایي نه خوښ یو او بلکې خصوصا د حاجي میرزا د هغه نه موږ خوشحاله یو چې مثلا داسې کار ترسره کړی دی نو انشاءالله موږ کوشش دا کوو چې کار نور په بشپړ کېدو دی دا رنګولي شروع ده دې کې د خیره کم از کم 10% کار یې پاتې دی انشاءالله دا به ډېر زر اماده شي زورستر پلي مخ پوړان دی روان ګران افغانستان ورشمه نا خېش اوس د امن ګلستان مقدار زیاد از این کار و از این مسجد به خیر تکمیل شده حدود 80 الی 90% که انقریب به خیر به بهره‌داری سپرده میشه و چیسته این مسجد که است در یکی از شهرهای است که عبور و مرور مسافرین زیاد است و یک از سهولت خوب است بر ایجاد کرده که برای مسافرین و کسایی که موتروان است چی است در این کوتل شب میمانه یا کسایی که وقت نماز است بر نمازگزارا خیلی چیسته منفعت داره و چیسته بر مردم محل و عابرین که از این راه عبور میکنه فتلی نور د بدم نه بنیاد لمینه ډک سوی اوس د هر زړګي جانا زورستر پلي مخ پوړان دی روان ګران افغانستان ورشمه نا خېش اوس د امن ګلستان زورستر پلي مخ پوړان دی روان ګران افغانستان